دا ورور تپوس کړی دی وایي یو سړي چې د ماسپښین لمونځ نه وي کړی او د مازدیګر لمونځ له مسجد ته راشي نو آیا دی د ماسپښین لمونځ نیت په دې امام پسې کولی شي که نه؟ مسلې مختصر وضاحت دا دی چې یو سړی د ماسپښین لمونځ نه دی کړی او مسجد ته راغی چې ویې کته امام په لمونځ ولاړ دی د مازدیګر لمونځ دی نو آیا دی د ماسپښین لمونځ دې امام پسې کولی شي کوم چې د مازدیګر لمونځ کوي لګیا دی دا لمونځ د ده صحیح کېږي که نه؟ د دې مسلې مختصر جواب دا دی چې بلکل کېږي د هغه لمونځ د مازدیګر دی او ستا نیت د ماسپښین لمونځ دی نو ستا خپل لمونځ وشو د هغه خپل لمونځ په خپل ځای وانما لکل امرئ ما نوی د هر یو سړي لپاره خپل خپل نیت دی یعنې د امام خپل نیت دی د مازدیګر لمونځ او ستا خپل نیت دی د ماسپښین لمونځ دا لمونځ بلکل صحیح دی والله اعلم